बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कचरे तاسو غواړئ چې مضمون لیکل زده کړئ چې د ځان نه به لیکل څنګه کوو مضمون به څنګه لیکو پیراګراف به څنګه لیکو سی ایس ایس ایسے به څنګه لیکو پی ایم ایس ایسے به څنګه لیکو کمپوزیشن به څنګه لیکو نو دا ویډیو ستاسو لپاره دا ویډیو په غور باندې واورئ ان شاء الله د دې ویډیو نه پس تاسو به د دې قابل شئ چې د ځان نه به لیکل څنګه کوئ نو په ټولو نه اول خدا غواړي چې تاسو ته چې کوم ټاپک درکړی شوی وي هغه به 10-12 ټاپک وي پای کې به ته د یو ټاپک انتخاب کوي نو دا غي کرایټیریا دا غدا چې ته هغه ټاپک سلیکټ کوي چې دا کم ټاپک باره کې تاسو سره پریویس علم وي یعنی هغه ستاسو د ایجوکیشنل بیک گراوند سره میچ کوي هغه کې تا بی ایس کړی وي ماستر دې پکې کړی وي یا خو به داسې ته ټاپک راخله یا به داسې ټاپک راخلی چې هغه ستا انټرست مطابق وي هغې سره هغې ټاپک حوالې سره تا سره فیکټس اینډ فیګر وي نالج وي در سره سټیټسټکس وي در سره او ته دلیل ویلی شي ځکه چې ته د کم ټاپک باندې لیکل کوې نو ضروري نه ده چې ایگزامینر دې تا سره اګري وي په هغې باندې ته د هغې ټاپک په فیور کې هم لیکل کولی شي ته د هغې ټاپک چې دی اګینسټ هم لیکل کولی شي خو ته به ایگزامینر چې دی هغه به کنوینس کوي اوس راځو پریکټیکلی چې دا لیکل به تاسو څنګه کوئ نو په دې کې اولنۍ خبره دا ده چې ته به کم ټاپک چې تا منتخب کړلو هغه به په کاغذ باندې ولیکې او د هغې غیر چاپیره به دایره ان سرکل کې که نه دایره به ووایې او د ټاپک په منځ کې ولیکې هغې ټاپک ته به وګورې بیا به د خپلې سترګې پټې کې او بیا به چې دی ته په دې ټاپک باندې سوچ شروع کې چې د دې ټاپک حوالې سره تاسو نه څه زده دي هغه به ته د ریکال ریمایند کولې کوشش وکړې چې تا ته در یاد شي دې پروسس ته برین سټارمینګ وایي څه ورته وایي برین سټارمینګ نو ته به برین سټارمینګ وکړې ته به خپل دماغ لړاو کې په دماغو به دباو راولې دماغ به بیداره کې چې تا د هغې ټاپک حوالې سره مور پلار نه څه اورېدلي دي ستا استادانو نه څه اورېدلي دي تا د نیوز پیپر نه د ټلویزیون نه د ریډیو نه د مختلفو رسالو نه میګزین نه تاسو د هغې ټاپک حوالې سره اورېدلي دي هغه به ته په خپلو دماغو کې راولې بیا به خپل دماغ استعمال کې خپل کامن سینس به استعمال کې دا ستا برین سټارمینګ شو بیا دویمه مرحله به شروع شي چې کومه دایره تا د یو ټاپک غیر چاپېره راتاو کړې ده هغې غیر چاپېره د کم تا تاټس راغلل تا آیډیاز راغلی ستا دماغ کې ستا فیکټس اینډ فیګر راغلل نو هغه به ته رینډملی هغه لیکل شروع کې د دایرې غیر چاپېره مثلاً انټروډکشن به ولیکې کازز به ولیکې چې دا کاز دی د دویم دغه دی دریم دغه دی د دې په سوسایټي باندې څه امپیکټ دی 1 2 3 دغه به ولیکې ریکامنډیشن به ورکړي چې د دې مسلې به حل سره راوځي څه کول پکار دي او بیا په آخره کې کنکلوژن نو دا به ته ټول ولیکې بیا په دې یو نظرثاني وکړې ریویو به یې والې چې ودره په دې کې کم چې دی مور امپارټنټ دی هغې ته به 1 ورکې بیا چې دویم ډېر امپارټنټ دی هغه ته به 2 ورکې نمبرینګ به ورکې او ځینې خبرې به پکې تا داسې لیکلي وي چې هغه به ایرریلیونټ وي د دې ټاپک سره به هیڅ تړاو او هیڅ تعلق نه لري هغه به ترې نه کټ کې بیا به راشې دریم پړاو ته دریم پړاو کې به دا ټول چې ته کم په د دایرې غیر چاپېره لیکلي دي دا به یو پراپر آرډر په یو خاص ترتیب باندې ته دا ټول ولیکې او دې ته آوټلاین وایي نو ستا د مضمون آوټلاین به جوړ شي نمبر 1 انټروډکشن بیا چې د کازز یا ریزن فیکټرز فار ایگزامپل زه مثال درکوم ته په دې باندې مضمون لیکې که نه چې په پاکستان کې چې دا ډیموکراسي ولې فیل ده اوس ته به اول انټروډکشن ورکې چې ډیموکراسي څه ته وایي او په پاکستان کې دا ولې ناکامه ده د دې وجوهات په وښایي نمبر 1 به ته ورته ووایې چې دلته کې ملیټري انټرونشن دی یعنی فوج بار مارشلا لګوي که نه ایمرجنسي لګوي او چې کوم سیاسي حکومتونه دي هغه نه پرېږدي دویمه وجه به ته دا ولیکې چې دلته انګریزانو چې دی کلونیل لیګیسي پاتې ده دلته کې انګریزانو په خپل ملک خو ډیموکراسي انټروډیوس کړه خو دلته کې په صحیح معنو ډیموکراسي انټروډیوس نه کړله پاکستان کې دلته به اتھارټیټیو ګورنمنټ و دریمه خبره به ته پکې ولیکې چې دلته کې زموږ په دې ملک په پارټیو کې دننه هم نشته ډیموکراسي نشته لکه اول یې نیکه چې هیډ و بیا پلار شولو بیا زوی شولو بیا اوس لمسی شولو دا موروثي سیاست دی دا دې ته چې کوم دی
ډایناسټک پالیټکس وای. نو ډایناسټک پالیټکس د جمهوریت بل خبره ده چې عوامو کې شعور نشته، د تعلیم کمې دی، په بیریاني پلیټ باندې د ووټ خرڅوي. بل به پته کولی چې ریګینګ د الیکشن کې دان لیکيږي، بکسې ډکېږي، دم د جمهوریت ناکامۍ وجه ده. بل به تولی چې دلته کې جمهوری ادارې لکه پارلیمان شول، صوبایي اسمبلی شي، د هغې سره اختیار کم دی یا د هغې خبره نه امپلیمنټ کېږي یا هغې ته په بعضې ادارې په سپک نظر ګوري، نو دا د جمهوریت د ناکامۍ وجه ده. بله به ته پکې ولیکي چې دلته نواب فیوډل لارډ دي، نواب دي، سردار دي، خان دي، هغه قابض دي. عام خلک چې دي د هغې ته صحیح مکان نه میلاویږي چې صحیح ریپرزنټیشن وکړو. نو یو وجه دا هم ده. دا نورم ډېرې بلا واجې کېدلی شي. هغه به ته ولیکې بیا به ته راشې د مضمون چې د دې جمهوریت چې نشته نو دې په پاکستان باندې څه اثرات دي نیګیټیو. نو اول خو وجه دغه ده چې د حکومت او د خلکو په منځ کې ټرست ډیفیسیټ دی. خلک په خپل حکومتونو باندې اعتماد نه کو، دغه فرسټریشن دی، احساس محرومي ده او ګیلې شکوې دي. او تاسو وینئ بلا مسایل دي دلته په فاټا کې، په بلوچستان کې ډیر خلک غرونو ته خاتلی دي او ډیر خلک چې په پارلیماني باندې دوی باور ختم شوی دی. نو داسې به تاسو چې دی نور امپیکټس په ولیکئ چې دلته کې ګوډ گورننس شته، بیا به کرپشن پکې ولیکئ چې ډیموکراسي نه وي، یعنی اکاونټیبلټي به هم بیا نه وي. چې اکاونټیبلټي صحیح معنو باندې نه وي نو بیا به دلته کې خلک به چې دی جسکی لاټي اس کې بینس یا مایټ از رائټ چې چا سره طاقت وي او خلک به بیا کرپشنونه کوي، امبیزلمنټ به کوي، نو د ملک خزانې ته به نقصان رسیږي. دغه رنګ به تاسو ولیکئ چې بیا د عامو خلکو دپاره فیصلې نه کېږي، فیصلې چې دی ټیکسونه به په عامو خلکو ناپس کېږي. نو بلا ته ډېر امپیکټ لیکلی شي. بیا په اخره کې تاسو ریکامنډیشن ورکوئ، تاسو ورته ووایئ چې په کار دی چې دلته کې داندلي ختم شي، دلته ټرانسپیرنسي راوستله شي، دلته عوامو کې شعور راوستل شي، میډیا خپل کردار ادا کو، عدالت خپل کردار ادا کو. اسینا چې عدالتونه همیشه د ډیکټیټر سره سات ورکوي. داسې بالا تاسو نور سجیشن ورکولی شئ د ډیموکراسي پرسس کول لپاره. پارټو ته تاسو سجیشن ورکولی شئ چې تاسو پارټي کې دننه انټرا پارټي الیکشن کوئ او ډیموکراسي تاسو انټروډیوس کوئ، د دې وجه نه چې دا پاکستان کې ډیموکراسي راشي. نو دا به ستا بلا ډېر ښکلی مضمون جوړ شي او مضمون کې به د یو شي خیال ساتي چې تل اول سر نه اوسه تر اخره پورې دې کې به کوهیرنس وي، ربط به وي پکې، دا یو پیراګراف به د بل پیراګراف نه جدا نه وي. اوس راځم چې پیراګراف په څنګه لیکئ. پیراګراف چې دی یو پیراګراف چې دی آیډیل پیراګراف هغه تر شپږو لاینو څخه تر 14 لاین پورې چې دی یو آیډیل پیراګراف ګڼل کېږي. اوس که دې نه سوا شي نو هغې ته لینتي پیراګراف وایي، که د شپږو لاین نه کم شي نو هغې ته شارټ پیراګراف وایي. پیراګراف کې یو آیډیا ډسکس کېږي، داسې نه چې په یو پیراګراف کې ته دوی آیډیا ورولې. آیډیا به یو وي، یو ټاپک سنټینس به یا اوله جمله چې کومه ته لیکې هغه به هغې ته ټاپک سنټینس وایي. باقي چې څومره جملې دي هغې ته سپورټ یو لاین وایي. هغه د اول لاین ته سپورټ ورکوي، دلیل ورکوي، سټیټسټکس ورکوي، مثال به ورکوي او اخیری د پیراګراف چې کوم اخیری لاین وي هغې ته کنکلوډینګ لاین وایي. او بیا چې دی یو بل لاین هم وي هغې ته هوک سنټینس وایي. چې ته بل پیراګراف کې کومه خبره ډسکس کوي نو ته به اشاراتن خبره وکړې چې یعنی دویمه خبره پکې دغه ده، بیا به هغه بل پیراګراف کې ډسکس کوي. او په دې طریقه باندې که چېرته کې تاسو مضمون ولیکلو نو زه تاسو ته ګارنټي درکوم چې ستا مضمون به اول نمبر راځي، پاس کېږي به. خو د څو شیانو خیال به ساتئ چې د انګلیش ګرامر خیال به پکې ساتئ چې ستا سنټینس سټرکچر بالکل صحیح وي. تاټس چې ستا میچور وي، دې لپاره به ته ښه کتابونه ګورې. چې تا ښه کتابونه سټډي کړي وي نو تاله به ښه آیډیاز راځي. تاټس به دې میچور وي، چایلډش خبرې به پکې نه کوې. بل به ښه ارګومنټس لیکې، دلیل به ورکوې. بل به ښه فیکټس اینډ فیګر، مثلا ته ایجوکیشن باندې خبره کوې نو تا ته فیکټس اینډ فیګر معلوم وي چې ایجوکیشن شاره څومره ده، څومره بجټ ورته مختص شوی دی او د ماشومانو شاره څومره ده، ډراپ آوټ ریټ د سکولونو څومره ماشومان بهر دي، د ښځو جریشو څومره ده، چې تا سره فیکټس اینډ فیګر وي، سټیټسټکس وي. درته صرف خالی خبرې به نه کوې. او بل چې دی په دې کې په ټول نه امپارټنټ خبره دغه ده چې پریکټس به کوې، بار بار به لیکې. داسې نه ده چې ته په اوله ورځ باندې ته مضمون ولیکې نو هغه به ډېر پرفیکټ وي، په هغې کې به بلا غلطیانې وي، هغې کې به سنټینس سټرکچر به غلط وي، تاټس به میچور نه وي، کوهیرنس به نه وي پکې، ربط به نه وي پکې، نو فلوئنسي به کمزوري به وي پکې. نو دا چې ته کله بار بار پریکټس وکړې او پریکټس به داسې نه کوي چې په لانګ ایسې باندې به کوې. اول به ته په پیراګراف باندې صرف پریکټس کوې،
یعنی روزانه به شپږ اووه لاین لیکي او په چا باندې به چک کوي. بیا به 3 پیراګراف لیکي شارټ ایسې چې ورته وایي، یعنی 300 الفاظ به روزانه لیکي. یو میاشت نیمه به دغه پریکټس وکړي. بیا اخره کې لانګ ایسې باندې پریکټس شروع کړي. او د دې لپاره زه تاسو ته ریکمنډ کوم چې تاسو لایبرري جوائن کړئ، انګلیش نیوز پیپر ګورئ، هغې نه به تاسو انګلیش ډېر ښه شي. میګزین ګورئ، ول ټایم میګزین ګورئ، کرنټ افیر والا رسالې ځان له والئ، هغه تاسو سټډي کوئ. او چې کم ناول دی انګلیش ناول ټیک شوله هغه مایکل سپارک دی که نه، یا پالو کولو دی، یا نور ښه رایټران دي، د هغې سره به ستا انګلیش کې فلوینسي راځي. نو په دې خبرو باندې عمل وکړئ. مضمون لیکل بالکل آسان دي، پریکټس به بار بار کوي او انشاءالله یوه ورځ به تا نه داسې ښه انسان جوړ شي چې ته به یو کتابونه لیکې، مضمون خو پرېږده. ډېره مننه، خوشحاله اوسئ.